نوره چې روان وې ککا د آیا د سره رخله تره زمان دیا روله شهر هم د خپلې خونې لري دی غریبان ښځې خو په وطن کې د دی په صنایع کې پرته دي دا سره کم ژونده ده د ژې ورځې دي بختور شپې دي باید موږ تاسې په ګاډه وسره چې وطن کې بدی وي ته دوی څه خنده راغله ده ته دومره ناړ شوې کړنې دي و کړنې دي ته ته د خبرو خوند نه دغه بیا نشته شته کې تر ویې ویلې کې قرآن ویلې سپرا ویلې چې په غلطه روان وې زه خدای ته عقل در کړه دا کور وکړه چې تو خیر کوي ثواب دي وي خدای ته ژوند کې خلکو ته ژوند نه کې نوره دا خبره بیا ونه کې دې پرخمنۍ ستر کړه خو به څه زر زونه کپرۍ دې ارخوګوله نوره زیداري به وکړي چې باندې رڼا زړه مې ویته شوه ده خو څه زیاده ده ودې ته کم نور اختیار سره موټر دی بله ځای مو خلیفه اغوستې ده ژوند وکړئ خوښي وکړئ نڅا وکړئ شور وکړئ نارې وکړئ مسکا وکړئ کوچنی اختر مو مبارک او نیکمرغه شه هیله ده دا اختر به مو د سوکالۍ او ورورولۍ اختر واوسیږي نن درته یوه ځانګړې میلمنه لرو تاسو شاید له نوم سره اشنا یئ چې په تینګړه ککۍ نومیږي خو اصلي نوم یې ندیمه دی غواړو له دې سره د دې په ژوند باندې د دې په کارونو باندې خبرې اترې ولرو اغلې ندیمې تاسو ته ښه راغلاست په خیر راغلی ډېره مننه چې زموږ بلنه مو ومنله کوچنی اختر مو مبارک شه خوشحال شي خدای دې ریژن منځونه قبول کا خدای دې زړه منځونه پوره کا او ټول افغانستان ته خصوصا خپل وطن ته ستړي ماشئ السلام علیکم چې په خیر مې ولیدلی زه ډیره خوشحاله یم چې تو مو خپل وخت راکړی ده او په دا خوشي وخت کې په د بختور وخت کې تاسو مو سره خپل وخت شریک کو خدای دې تاسو ته اجر درکړي ډیره مننه په خیر خو په روژه راوتلې یې نه رجا والا الحمدلله په خیر تیره شوله دلته رجا ډیره اوږده ده دلته 13 ګنټې ده وشه الحمدلله ښه وه لږه ګرمي وه لیکن شکر ده چې څومره سخته وي دومره ثواب ډېر وي الحمدلله اوس خلاصه شوله بیا به خدای یو کلبه دې وینو خدای دې ټول مسلمان ورونه په خیر دې راتلونکي روژې ته ورورسوي که په پیل کې د خپل ژوند په اړه لږ لیدونکو سره معلومات شریک کړئ په خوست کې د کوم ځای یاستئ څه ډول مو کاناډا ته ولاړئ څه ډول هغلته ژوند دی د دې په اړه که لیدونکو ته لږ معلومات ورکړئ نو ستاسو لطف به وي زه خوست یم خپل وطن یم زه کاناډا ته دې وطن ته 99 کې راغلو 99 کې بس فلور مې و چې زه دلته رسم مونږ خو اصلي مو ژوند ډېر دوبۍ کې کړی ده مو خو هېڅ نه ده لیدله خدای مې د قسمت کړي او چې زه دوبۍ نه دې وطن ته راغلم اوس مو خدای په خیر بیرته خپل وطن ته راوستی کړي بس په خیر راغلی څنګه دا فکر پیدا شو چې د په تینګړي ککۍ کرکټر ولوبوئ دا ډېر سخت هم دی د خوستوالو خاصتا د پښتنو سیمو هغه مېرمنې چې کومې په سختیو کې دي د هغوی ژوند حالات څېړئ د هغوی ناخوالې څېړئ لکه څرې د ورو یوه خبره ته وکړم که نه زړه ته وایم زه خپله موږ دلته ګوښې یو او زه داسې وخت یم چې د خپلې ژبې ارمان مې و د خپل وطن خلکو ولا دا وطن ته ډېر خلک فکر دلته وطن ته راغلل او مونږ ته ډېر خلک یې تاسې رایه زود شوی او بختور یې او زودي نه دو چې خپل بنګون خپل وطن زود نه وي که څرې مو غوښتل چې د خپل وطن خلکو سره یو رقم خبرې وکړم او خپله ژبه نه وغږېږم چې خدای داري تیشه وکړم چې زه خپل لکه نوره خو بل داري خبرې نه غوښتم چې وغږېږم مو مخکې درېدلي وي چې بنده نوره غمجن شي ځکه چې موږ وطن کې الحمدلله بودۍ ډېرې روانې دي ترقۍ ډېرې روانې دي مستوکسه نامې خدای کسا وطن کې د سبا کېله د دلته نوستې کوشش کې چې خپل وطن ته هر رقم شیان رولې هر رقم خبرې چې وطن په ګټه وي موږ زه داري تیشه وکړم چې خلک خوشحال شي زه خپله شخصي خوشحاله شم او خلک واخوندوم ځکه چې زه په خوندو کې دا لرم واشه بس په تینګړه کې زړه ته راغلم چې ارسته دا یوه ویډیو به جوړه کړو چې څه شي نوم کې چا در سره کومک وکړو په خپله مو انتخاب کا خپله د په تینګړه کې اکثره وخت غوسه کېږي دا ولې زړه خوږېږي نه ځکه چې په تینګړه کې خو اوس
اوس د کریکټر مو چې سری جوړه د اوس خارج وطن ته راغلی دو ای وطن نه اوس دې ته احساس پیدا کیږي چې دی مو خو په تنګړه کې خدای یو د وطن خو یو مثال ده کنه کسي کده ډیره کړکی کیږي ابا خوشتول کی په خول کی میړه کډیر ظلم وستر کی کوم مثال میړه ګرام نه د خپل غام لري خپل وطن منځ کو ني دراب دروب د کرونو سره جنګي کړی دي بیا واخ زړه لري لیکن غوخي دو سباق کې تو بنا دزدا وش زړی اعصابي خراب شي وش زای وس نور غول د کینیډا ته لګ پاو کې شي وش تاسو ډیر تکړه یاستئ چې تر اوسه پورې مو پښتو ژبه او خاصتا خوستواله لهجه نه ده هېره کړې والله وروره پښتو خو انسان چې خپل ژبه یې رکی خپل مشکله به دغه ځای کې وي تاویل چې ما بیخي خوست لیدلی نه دی نو ډیره تکړه یاستئ تاسو چې خپله لهجه مو نه ده هېره کړې نه والله دا خو مو پلور مور ته دغه ورسي که نه ځکه چې موږ داسې باید خپله ژبه مونږ هنر ده پښتو مونږ غیرت ده او څه فایده چې دې وطن ته روشو کسې دې وطن ته مونږ روشو مونږ باید ارتشه تنه زده وکړو خپل وطن ته وروړو داري نه چې ته روشه ارتشه پرېږده نه مونږ دلته خو مسافر یو دینه به استفاده وکړو چې تشه دینه زده کړو چې خپل وطن ته ګټه وکړي لیکن ژبه باید څوک هېره نه کړي خصوصا پښتو ژبه پښتو ډېره خوږه ژبه ده ډېرې خبرې مو په دې کرکټر باندې مو وکړې په تنګړي کې باندې دا چې اختر دی نو اختر په باره کې به هم ځینې خبرې اترې سره ولرو څه ډول لمانځئ اختر هغلته والله دلته ډېر ښکله ده دلته یو یې د خوشي دغه دو چې دلته د هر وطن خلک ګرځي اوس که افغانستان کې که میله وي د ښځو پوره وړوکو پوره ټول یو وطن خلک وي دلته ډېر خلک هر کولې دلته کې ډېر خلک مسلمان کیږي که د افریقا وي که د چاینا وي که جرمن وي کې هر وطن خلک فرانسیان وي د ډېر داسې هر کولې مونږ په کاناډا کې ډېر خلک مسلمان کیږي واشه مونږ سره کم کو دلته ډېر سنټرونه په کرایه ونیسي خپلې میلاوي هر څوک خپل وطن لباس کې خپل وطن خوراک خرڅوي او ټول سره ټولېږي والا ټولې د منځ ته سي دلته ښځو جوماتونه شته ستر جوماتونه د ښځو ته بیله وي سړی ته بیله وي او شه ټوله روشي یدي وي هر څوک خوږه شی هم پخوي یوه بل کور ته ځو یوه بل کور کې یو بل خوراک کې یعنې هماغه ډول لکه دلته چې د عید په لومړۍ ورځ باندې خلک د یو بل کور ته ځي تاسو هم هماغلته دغسې ډېر خوند کې یوه بل کور ته بیا دی ترسي بیا ته کور ته که نه بیا که کور ته ویر نه شي بیا خبر یادې سي کې چې کسی یعنې کبرجنه شوي یاستی عید ته به ورځې ډېر خوند کې دلته بالکل تر اوسه دې د غوا غوړي خوړلي او یا نه هغلته وریژې غوړي چې د دلته ډنډکی ورته وایي ډنډکی والله نه ایمو کس ایمو وړي کې خوردو دلته 2 کلو بچې راغلي دو مای وریژې کوچ مستې د موږ ته ډېر خوند راکوي مورې موږ ته په میاشت کې 2-3 وره خو پخوي دا ډېره ستره خبره دلته څوک چې مای وریژې دومره ډېرې پخوي ګوره کار یې هم ډېر سخت دی د غواو کارونه ډېر سخت دي دې ته دې باید پام وي والله مو خپل وطن ښځو ته ډېر سلام ده ځکه چې دلته کسې په تیوره اخیستلی کېږي دا کوچ دی خو د کسې تیور بسته خرڅېږي دا $1 کینیډي قیمت لري دی ته ډېر وخت چې وایي خوله لوړ شه بازار ته زموږ وطن کې غریبانې ښځې کټوه کړي څه ویتلی کېږي کټوه کې بیا غوبلی شي دوني چې ورته وایي دا غریبانې دومره تکلیف په تېرېږي د برق سهولتونه هم نشته ټوله ورځې په لاسونو باندې دغه کار کوي دا ډېره زموږ ښځې او بل دا شکایتانه کوي زموږ وطن ښځې خوراک خوږ پخوي او دا ډېره موږ باید دې خبرو ته فکر وکړو که نه چې یو انسان چې دومره یوه بل انسان ته ښه کي که نه ای باید قدره وشي بالکل ځکه چې څومره یې وشي قدر وشي دومره خوږېږي او دا باید مونږ یاد لرو که نه مونږ وطن ښځې ډېر تکلیفونه کوي
غوشیه ټپي ته به خدای دلته شاته وایي منیانه. فکر کوم تاسو لومړی میرمنه یاستئ چې دا ډول طنزیه بڼه باندې د ښځو نه خوالی را اخلی، ځکه تاسو هغه ته نه څوک پروډیوسر لرئ نه ډایرکټر لرئ چې تاسو سره نه لیکوال لرئ چې تاسو ته یو څه ولیکي هماغه باندې تاسو مخ ته ولاړ سئ. اول خو خبره داري د چې مونږ وطن کې ډېرې تاریخي ښځې تېرې شوي دي. دا خو مونږ وطن کې وسه وطن کې تکړه ښځې دي. ورور ته رښتیا خبره داري د وروره چې زه مو ته سخته کله کله، ځکه چې مو ته ډېر پیغامونه رسي چې ډېر سخت وي زړه ته، چې مثلا د بدل او پلونکي ځای کې یوه تره ځي بل تره ځای وشتلو ښځه یې ویر کړله، دا مو ډېر زړه خوږوي، لیکن مجبوره یم د پیغام ډېر سخته باید په خندو تېره شي. لیونسوره ډازاتو کړه ده، جنګاتو کړه ده، دومره چې زوم ته نر بولې لوړ شوي ته ودرېږه لاس ډازه بیا تو نیاوه کی یا توبه وبوسه خپل ګناه قبول کا. اوس دا جلکۍ څه ګناه کړه ده؟ اوشه بیا مو ته ډېر تکلیف روشي ځکه چې مو دا نه دي لیدلي په خپلو سترګو. اوشه ځوان سره ټول کم فکر په وکم، مور سره خبرې وکم. الحمدلله د ډېر ډېر مهرباني د ټول افغانستان د ځوانانو نه، که په امریکا کې وي که په جرمني کې دي که په انډیا کې دي، دا ټول مو ته بیا د ټول سره خبرېږي. موږ وطن کې خبره ډېره زر رسېږي. بیا دی اوس مو ته ډېر جرأت راکوي چې نه نه ته پیغام دې صحیح ده. کله کله سخت وي لیکن الحمدلله مو ته جرأت دا راکوي چې زه یو کور کم، زه یوه داسې کور کم چې بل چا په فایده کې ده. خدای پاک کړي دي که نه چې ته مو بنګون چې خوشحال سوتی زه تو خوشحال سوتم. او مو ته دا په تنګړکه کې چې مو ژوند کې پیدا شوي د مو والا ژوند خوږ شوه ده، معنا لرم او خوشحالیږم چې جیږېږم. تلیفون مې کسم چې نن موږ څه شوي دي، خپل وطن سره مې نور هم نه پیدا شوي دو. بالکل تاسو ډیر تکلیف ګالئ. نو دلته اکثریت داسې دي چې د ولور ډیر جاګ دی، د ځوانان په دې ته مجبوریږي چې پردیو هیوادونو ته ولاړ شي. دې باره کې مو کوم ویډیو برابره کړی او یا نه؟ نه زه دا نه ویډیو جوړم. کسې داري خبره داري دو کنه وره چې مونږ تاسې چې یو مونږ تاسې باید اوله یوه بل قدر عزت پیدا کړو. یوه انسان کې چې مونږ ښه ووینو باید ښه کې اضافه کړو. بالکل کسې ورونه باید سره ټول شي. دا یو حقیقت دی. مونږ وطن کې مونږ خپل منځو کې سره سټوو. مونږ نه ولا که نه انګریز پیږي، نه ولا که انډیا والا نه پیږي، نه ولا که په عربیانو نه پیږي. مونږ پردي وطنو ته ځو، هغه محنت 200 روپۍ اضافه پوره غلامي کو، هر رقم په سر تېروو، بیا خپل وطن ته 2 کاله 3 کاله بعد ورځو، 2 میاشتې تېروو، بیا بیرته ځو. مونږ باید دا کوشش وکړو. اوله زه دې ګناه ګورم، زه خپله اوس فکر مې وطن ته چوله ده، افغانستان ته نه، افغانستان خلکو ته. اکثریت ته چې مونږ خبرې کوو مونږ چې افغانستان ته نه، افغانستان ته شده چې خلک یې نه وي. بالکل که نه؟ او مونږ تاسې باید کوشش وکړو د ځوانان چې یو داري پیغامونه ویر کړو د افغانستان په وړي د ابادۍ نه وغږېږو، د مثبت شیانې وغږېږو. د مونږ ځوانان چې بدیا لوړ شوي دي زړونه روشي وطن ته. مونږ وطن کې لاس ښه وشي، یوه بعد په د بعد نه ډېر غږېږو، په د ښه نه غږېږو. مشکل هم دا دی که یو څوک 99% ښهوالی ولري، 1% بدوالی ولري، ښهوالی نه بیانوو، بدوالی را اخلو بیخي. او بل د فکر څه ده، د ډېر د دماغ ډېر ته دا مونږ د نه پوهېږو د دماغ هر څه دي. که فکر مثبت وچو، زه دا نه یم چې کارور کینی چې زه خو مثبت فکر کوم، لیکن عمل باید وکړو. خو مونږ دا نه پوهېږو چې ورځ کې څوک مري، لیکن دا نه به وغږېږو چې پلونکي ځای کې دومره وړوکي جلکۍ کامیاب شول. بالکل که په اخبار کې وه غم خبره وي، مونږ باید اخر کې وه مثبت خبره سې وچو، ځکه چې مونږ تاسې خدای بنګاني او امید بنګاني، خصوصا افغانستان خلک ډېر په حوصله ژوند کې. مونږ په دا شیانو نه باید ډېر وغواړو. که دا رقم خبرې وکړو، مثبت شیانو ته فکر وکړو، د اخبار کې چې د خبرې کوو مونږ باید تاسې چې خدای به خیر کړي. صبر مهم ده. مونږ خو د CNN انګریزانو رقم نه یو چې ژوند په غم ختمېږي، هر څه په غم غږېږي. نه، مونږ اسلامي خلک یو، خدای بنګاني. مونږ پوهېږو چې دا دنیا کې باید مونږ مثبت وو، او څوک چې
دې دنیا ته ژوند نه کې ژوند به لږ سخت وي او موږ تاسې باید په دا رقم شوي که وغږېږو ما اوله وطن ته زړه وشي که اوس کسې څومره جلکۍ نامې خدای خوستي مکتبونه کمې بي څومره فکولتۍ چلان شوې که دا مو ته راستی کې زمین چې زه به ورته جلکۍ ته سبق ویم مو باز زړه کېږي که څرې بالکل تاسې افغانستان یې یاد کړل نو د تیشه دی ودې د هغه خوستوله لهجاتو څه فکر کوي چې ټوله افغانستان پښتونه خاصتا پښتونه به په دې پوه شي تیشه دی ودې ځکه دا خوستوله لهجاتو خوستوله نه بل څوک ځین چې په پوه نه شي دا نه زه باید تیشه دی ودې خو دا مو مخکې هلې و تیشه دی ودې لکه تیشه دی ادې ډېر خلک چې تیشه دی ادې خو دلته خو لهجه خوستوله ده که نه اکثریت خلک چې دي خوستولې لهجې سره بلد نه دي خو ان شاء الله اوس به بلد کیږو کنه خو مهمه ژبه د مهم ولایت د خوست افغانستان او موږ تاسې باید یوه بل ژبه نیزونه وپیو یوه بل ژبې مخته کو او دا خو افغانستان مهم ولایت ته او خوستي ژبه خو مهمه ده او خدای دې وکړي چې په تینګړ کې کوي په د تیشه دی ودې نه د خوستي د خوږې ژبې سره خلک مینه زپا شي او دا پیغام زه د تلویزیون ولا تاسې ته یم چې کوشش وکړئ که نه چې په خپله ژبه وغږېږئ ځکه چې ویلې چې دا وطن کې چې د خلک دي که نه چې د تعلیمونه د سبق ډېر نه دي هغو ته کله کله سخت وي مو ته ولا سخت ده چې تاسې یوه نیمه سو خبره کوئ یو نیم حرف استعمالولی که زه پوهېږم او مهم خو پیغام ده چې انسان وپوهېږي بنده ته ورسېږي او باید موږ دا رقم ژبه وغږي چې بنده پوهېږي او موږ وطن غریبون خلک حق لري چې پیغام سیوي ته ورسېږي تاسو یې په اغېزه پوهېږئ چې څه تاثیر یې لرلی دی که نه د ویډیوګانو وروره زه خو زه امید لرم مو چې دا جوړ کړل مو دوام یې ویلم چې خدای پاکه دا مې نیت ده چې موږ د فکرونه لږ فکر ورته وکړو زړه ته متوجه شو ځکه چې مکتب څه فایده چې اوس جلکۍ نن پورې سبق وایي سبا ته ډاز وشي چې اله څه پلونکي کور ته ورڅته یې ښځه شوې یا مزدره یا به اوس خوری سوتی وي ته کې څه فایده چې جلکۍ ورو وکړي سبا ته مېړه ترې نه مړ کړي په منځکه اول مهم هر تیشي نه مهم ستر کور نه موټرو نه مهم انسان فکر ده او دا یې په تینګړې کې کوي هدف ده آینده مې تاثیر کړی ده خدای دې وکړي زه چې په کوم رقم وینم چې د کوم رقم پیغامونه مو ترسي اوس کسه نامې خدای تاسې مو ته راغلی زه فکر کوم چې دا یې تاثیر کړی ده ځکه چې دغه اول ور ده چې دا یو لکه په تینګړې کې کوي دا ښځه پیدا شوه چې مکتب حق نه غواړي د پیسو حق نه غواړي نه خلیب سوال لري چې د مونږ چې د کوم کورونه کو آینده کوم ځای نه راځي دا سوال ده آینده عملونه چې مونږ د اسلامي دي پښتونولي کې خو نه ده مونږ پښتو خو ښځې سوتو مونږ هنر ده بیا میدان منځ کې ویلي سیزو په بدۍ ویلي ورکوو چې سړي ته خو کسې ته طاقت لري ته خدای پاک ډېر زور سې مونږ وطن سړی ته ورکړی مونږ سړي ډېر غیرت لري او دا غیرت به مونږ ښځو ته وویروچوو ته ډاز وکړې ښځه پردي سړي ته ورکړې دښمن ته کېنوي دی تو غیرت ته او زه دا یې په تینګړې کې کوي سوالونه دي چې آینده شیان چې دغه چې وي مونږ مخته نه شو تللی مونږ تاسې باید خپل ځان نه پوښتنه وکړو وینې ته ودرېږو سوال وکړو چې نن مو دا وکړل دا مو ګور ته چې زه څم زه خدای ته څه یم که مونږ بیخ اسلامي وي که مونږ خدای نه ویره لرو که به بیخ ما پښتونولي وي به پښتونولي نه مو ته وایي چې په کوم ځای کې لیکلي شوي دا کورونه شي وبخښئ بریز د خبره لږه ترخه شوه بالکل نه ویلې خبرې د حقیقت ویل چې دي دا لږ څه سخت دي تاسې ډېر په هنر نه یې دا خبرې ډېر په هنر کوي او طنز مې دغې ته چې په ظاهره خندونکی وي او باطن کې یو تریخ حقیقت باید بل چاته وړاندې کړي بیخي بل وروره خبره بله داري دو که نه چې مونږ وطن عین زه خپله شخصي چې په دا وطن کې یم ترنه ستړی یم چې هر یو مو ته بېله بېله مثالې کړي او ته پښتنه یې کروره کښېنه ټینګ ټکراجه که شرم د پیزه دی اوس هم ورته چې وایي مونږ پیزه خدای پرې کړله چې مخکې چاته وراستې نه کړي بیا بله ته یې چې نه دا خو والا حرام ده بیا بله ته چې وایي ته خو ولې کنډیی نه یې څه کوي خوست
یعنی دا پرشار هر طرفه هر یو غوړي چې ته باید یو رقم وي لیکن زه نه خدای د چا هیڅوک حق نه لري چې بل انسان په څه خطر ژوند وکړي بالکل او بل خصوصا موږ وطن خلک چې هر یو بیله زور پکې او موږ دا غوړو دی وطن ته دا نه چاته غم نه دی ورغله اوله باید موږ توسه یو بل نه زړه باد کو یو بل ته رحم وکړو یو بل نه مینه محبت وکړو یو بل نه غوږی گاډی کو که صحیح دا پیغام زه ټول سړی ته لرم ځکه تاسو موترونه یې زه غي وطن یم غي خور یم کدا وطن کې ستر شو کسه خوستول که خوست نه وبسي خوستول ولا ولاکت نه وبسي بالکل دا خبره دا یو خیرات ده د دې ډېر افتخار کوم الحمدلله او مونږ تاسو باید سره ټول شو ځکه چې داري چې وکړو باید موږ شتونه پړکو کسه اوس مثالونه کوم زداري خپل پیغام زه چې مینا وک انسان زړه نه کنه ولا دښمن اخوندي ولا کنه مونږ نه ولا که پاکستان بوزي وي نه ولا که امریکا بوزي وي ځکه چې مونږ تاسو سره ټول شو او دا پښتون د پښتنو دا یو تاریخ پوتی دا او د څوک له جنگو کې مونږ تاسو باید یو بیرته خپل هنر خپل غیرت سره ټول کو چې بس من ځکه ورکه کې نو مې ورخه حواله باید مونږ د مونږ ولودو ته شکو کڅري بالکل مینا مې یاد کړله ک مینا یو ښه مثال دام کې دی شي ځینې خلک عجیب تعبیروي ک یو سولګار دای پلیار کې نوست دی ک پیسو واس دی نه پیسې نشي ور کولای نو هدي اکالی وا خوګه خبره خو تکړه شي یو څه د کې په غیږ کې نیولای شي دا خپل مینا ده خو دلته مشکل دا دی چې ښه خبرم نشوي تکړه زفایر دویم او دا حقیقت لیکن ورور جانا افصله باید وکړو کزه چې ساګ افغانستان ته لړم کوبل ته زه ویلوړم بازار کې ختمي خوستو خو او ای په لوړې وړو کې چې رسول ته کړو دومره مزړه باد شو کنه کسه دا ژوند وکسه زه دلته خطو خلم او دلته مو ته وړي کې جلکای سوال کی اریونه پوت شم چې اوس دا خط ضروری ده چې ورو مینو کدا وړي جلکې ته د پیسې لګي ور کم او زه افغانستان خلکو ته مثالوم ده ځکه چې دا وسیله او زه دانیا پیغام چې موږ وطن خلک یو د افتخار خبره دا غوډو چې کډيري سختي پوتري شوی دي کنه د امید ولا مو ته امید خپل افغانستان نزدکیږي او ته چې مینا وکو وبل ته خوندو چې وبل ته چې صبر خیر ده دا مهم داري نه چې انسان غم خبره وکي چې وای ولا معامل یا خوږي او ولا مو ترمړ ده وای ته څه خبره مو زړه دا دایمون پښتونه ده دایمون خبرې نه باید کوشش زدار نیم چې ولا باید وکړو کوشش باید وکړو او زه مطمئن یم چې مو وطن خلک ډیر منندور دي ډیر خزرونه لري ځکه چې زه څوګانه یم مو ته دومره خزیر کو او کداري مونږ یو بل تاویر کو کنه نور زونون بارتول شي په خندو بو تورش فورک شي کنه بالکل دا زیاته موام غیګولې دا ورستایو ته خبرونه ورستایو ته رسیدلیو دا خوځښت چې تاسو په یل کړی دی دغه راتلونکي څه ډول ویني یعنی راتلونکي به خوي کا بعد دی خدای نه کوي ولا خدای پاک یې دې شتا رکعت کا زبرکات کم کنه او الحمدلله مخصوص نیت نیولده په خصوصا چې په کومه طریقه د پیغامونه خلک خولي او ډیر خلک مو ته چې مونږ ډیر تاثیر کړی دا مو ورته کو جوړه کړی و چې پناډول بوجه می درواله غلا ګولې خوراک ملیا دي خو بل می جوړه کړی و چې پیسې غوړي کسې مونږ وطن ته ډیر ځستل انتظار هم چې مو ته بزانګر سر کسل $100 ولګه $50 ولګه اله مشکلات دي کنه او دا یو حقیقت ده او مو ته ډیر خلک چې اوس د دې چې د ډیر دین د دعوتونو کې پښتنې شي د پټینګړ کې ویډیو ورولګي و چې زو به ته پیدا شي مشکل حل شوی دی او آینده دا چې ان شاء الله زه سوپر جونیور ونیم ان شاء الله اوس مثلا اوس لکه منظور پښتين ز ډیر د ورونو افتخار کوم چې نامه خدای دا ډیر ښه قدمونه رخصتي دي خپل وطن خلک سره ټول کړی دي که څاورور نه پیسې غوړي نه چې غوړي خلی چې راحت کسه مونږ ته سی باید دا دروپ سات نور نه کوتیر او د ډیره سیمپل نامه خدای کسه څومره روشنی وي تروغلا او مو هدف دا ان شاء الله مونږ دا چې زید کینیډا طرفه او د یورپ طرفه
نورث امریکا طرفه دا یو پروګرام جوړ کوم ان شاء الله څو کسونو سره زه لګیا یم چې دا د دې وطنو طرفه مونږ د انرژي ورولګو د ورونو ته افغانستان ته خوسته ټول افغانستان ته چې دا یو واک وکړو دا څه مزال شي خو مزال وکړو د امنیت پوره او امنیت نه ایمنی محبت پوره ځکه چې دا نه چې وای ولا دا شوی دی نه زه په سلام کوم افغانانو ته چې ارچ چې شوی دی بیا هم د وځي ته زون رسواله ده خلک چې ډاکټرون شوی دی انجنیرون شوی دی جلکې چې مکتبونه په پارلمان کې کور کې خلک باید مونږ په وغږیږو چې نور خلکو ته مثال پیدا شي او دا نیزه لګیایم ان شاء الله او بل می ډیر ارمان ده چې وطن وینم خدای دا وکړي چې زه خوسته روشم خپل وطن خلک وینم کوچ مې بریجی خورم خدای دې په خیر وروري سو دا چې عید دای تاسو ته به میلمانه رسی روشه دیر شوی او رستلای پیغام کراته وای نو په اندې سره بخبرونه هم رانغاړو خو اول خروره یوري بیا ز ټول ته عید مبارکي یم خدای دې وکړي چې تاسو ټول ارمندونه هغه چې تاسو زړه ته خوي تاسو ته راحت درکوي خدای د دنیا هم ادینه ورشنی کی او دا یو بل پیغام ده چې ورونو خویاندو افغانستان غوږ ونیسئ د کابر څخه د تور شپه ده دې دنیا نه منځکه سرزار نوم نشان نه کابر ته روشنی رحم محبت مینا بخل کوم انسان چې بل انسان نه بخنه غوړي انسان په کابر کې روشنی ویني چې مو دا پیغام ده چې خدای دې وکړي چې دا عید په مونږ نه بختوار شي مونږ وبل ته مینا پیدا کو او نر بواوي چې والا غوږی ګډوي نر بواوي چې بس مخ په لوس وړولو الحمدلله او زه تاسو ته خاورز غوړم خدای مو د خشول لري او پتنګړه کوي بو تاسو نور ویډیوونه جوړوي د غری پیغامونه لګای او ان شاء الله تاسو د ون سره به مونږ تاسو که خدای کې په خال رواني په روشنی خدای د روشنی مونږ ټول ته زپاشي او مو سره ته ډیر شکریا چې ته متخپل وخت وکړه دومره ځواني نام خدای دومره ترقی دي کړی د خدای د غاری کامیاب لري ته ټول ځوانانو لپاره یو مثال یې امين ډیره مننه چې موږ ته وخت ورکړو عید عادت تاسو زیات مصرف وای ډیره مننه چې موږ ته خپل قیمتي وخت راکړه ایت مو د افتخار ده ار چې مو وطن چې خپل واسي پرمیرسیږي زرت شوی ته کم که خدای کی ډیره مننه اخیره کې بیا هم عید مبارک شه خشوله شه امين تاسو سره السلام علیکم السلام علیکم وعلیکم السلام ډیره مننه دوستانو چې تر دې دمه موږ سره پاتې شوي هیله ده لدغه پروګرام یعنی تشه دی ودی به مخونده اخیسته وي او یو څه به متریز د کړی وي تر بیا چې تاسو په درنه خدمت کې حاضری کو تر هغه موږ ته اجازه راکړئ خو هیر مونږ چې زموږ نور خبرونه هم دوام لري دا باندې ما ویژمی په خیر مې چې خپل په دسترخوان کې بکینو وطن رقم کرت میاوي تم پستا کړی دي کنه ولی چې ملتا بار ولی د عبدالرحمن د سره وکس اسلام کې خدای دې خاک ته کنه په پرسترګ خورونی نشي په کړه د خو پارتا خاطر عبدالرحمن جماعت ته لور دغه روان د دنه میجار کې یو ټیم نیز ناکز کړی خو ورڅاون دیاري عبدالرحمن تیجا دی وده چته چې په خفیف کې نه چکی ای تو نه می په مارک خلاصه کې زر زونه بر سبا ورلی کې مړ تارسي و بکسي پلی نه کې خپل کور کې ولی مو ته خوښ کړی په څادو پښتنه سری نه کې شرم ده نوم نشان لرو پښتون نه یو من ځکه مصر شریک کیږي و دا قران وای کا ولی مو په مړه کوي کنده وسری کې تشدي تلیفون د تلیفون زار ته نه می په مارک خلاصه کې بیٹا زوا ته چې کو کې نشته الو ولا خوري تاسو ماش ولا مسنای دا ولی سری خای ولا خوري خیر بيحكي خيروتا بنززرة أفغاني جري معدن يخوري دو فيلي ولا خوري دانساكي ألو خوري أوازي نفسي ولا بعد باكلو الشبابي ألو زار مالي غندير خوري توتا پا مرگ أنا دي ترسي توتا داري نيشي شكر الحمد لله چې د جلکای اسلامي د سیاسارو حق یو پیژندلو خدای مسخیل او رسولی تاسو ته خدای بودیر وستای کې چې تاسو دا کامیابی کور وکړو دا نه چې مو ته په ځان وې سره دا د خاص کم خجرای بده ته خاص کم پرچې بده ته خو کتابونه بده ته خو
لیلی مردوړکه قسمنې و قسمنې ته خو بې سواده پاتې شوې نوره دا بې سواده پرېږدې